په ننګرهار کې د کتابونو د چاپ او پلور بازار د پخوا پر پرتله د ښه کېدو په حال کې دی. د کتاب چاپونکي او پلورونکي وایي د طالبانو په راتګ سره دا بهیر په ټپه ولاړ خو اوس بېرته د ښه کېدو او پخواني حالت ته د ستنېدو په حال کې دی. په جلال آباد کې د ختیځ په نوم د خپرندوی ټولنې او کتاب پلورنځي مشر زاهد الله کاموال وایي د تېر نظام پر مهال به موږ کتابونه د چاپ لپاره ګاونډي هېواد پاکستان ته وړل چې د څو ورځو اخیستو سربیره به یې بیه هم لوړېده چې بیا به د پلور بازار کمزوری و. د نوموړي پر وینا د طالبانو په راتګ سره د کتاب چاپ او پلور بازار په ټپه ودرېده او داسې وخت هم راورسېده چې کتاب پلورونکو به په اونۍ او ان میاشت کې یو کتاب هم نه پلوره. د کتاب لوستنې بهیر هم ټکنی شوی. د دې ستونزو له امله خلکو ته اړتیا باوجود د کتاب اخیستو توان نه درلود. زموږ په بازار باندې یو د کاپي رایټ یا د کتابونو کاپي کېدل یو څه اغېزه کړې ده چې دوی زموږ بازارونه لږ زره خراب کړي دي. موجوده نظام څخه او زموږ د ټولو ژورنالستانو او یا د کتاب لوستونکو څخه هیله دغه ده چې په دې بخش کې موږ سره همکاري وکړي تر څو کتاب کاپي نه شي او کتاب واخلي، تر څو لیکوال هم تشویق شي کتابونه ولیکي او خپرندویه ټولنه هم تشویق شي نور کتابونه چاپ کړي. هغه کتابونه چې کاپي کېږي نو څه به نور چاپ شي. نوموړی وایي اوس یو ځل بیا د کتابونو د چاپ او پلور بازار د ښه کېدو په لور روان دی. هغه یو لامل د پاکستان پر ځای په پلازمینه کابل کې د کتابونو چاپ یادوي او وایي پخوا به دا پروسه اوږده او له لګښتونو ډکه وه. اوس نه یوازې دا چې اسانه شوې په لږ وخت کې کتاب تر مینوالو رسېږي بلکې ارزانه شوې هم ده. د پخوا پرتله اوس د کتابونو بازار مخ په ښه لوري روان دی. بازار ورځ تر ورځې ښه کېږي لکه څنګه چې د تغییراتو سره بازارونه مکمل ډول ودرېده اوس انشاءالله ښه شوي. مخکې موږ د کتابونو چپۍ په کوزه پښتونخوا کې کوله چې د میاشتو میاشتو به کتاب ځنډېده وروسته به رارسېده. اوس خوشبختانه چې موږ د کتابونو چپۍ په ښه صحافت په ښه کوالټي په داخل په هېواد کې کوو، په کابل کې ساري چاپ کوو، تر مازدیګر تر ماښامه کتاب موږ ته رارسېږي. په ورته وخت کې د کتاب مینوال هم خوښ دي چې تر یو څه ځنډ وروسته په کتاب پلورنځیو کې د دوی د خوښې نوي کتابونه بازار ته راغلي دي. حمیدالله د ننګرهار پوهنتون محصل دی، وایي خوښ دی چې په کتاب پلورنځیو کې اوس د دوی د خوښې وړ کتابونه موندل کېږي. خپله محصل یم او ننګرهار پوهنتون کې اوسېږم. زه دلته راغلی یم، زه غواړم د خپل دغه د آګاهۍ ته خپل آګاهي لوړ کړم او غواړم د نوي کتابونه راغلي تازه اپډیټ او زه غواړم د هغې څخه استفاده وکړم او تر څو د خپل دغه د علمي کچه لوړه کړم. او خوشبختانه چې اوس دلته زه راغلی یم، دلته نوي کتابونه راغلي په هره برخه کې او اوس زه خپله د سوداګرۍ اساسات او دلته د اقتصاد مربوط کتابونه ډېر ښایسته ښایسته کتابونه دي، کولی شو د خپل د عامه فهم لپاره استفاده ترې وکړو. په ننګرهار کې میشت لیکوالان او د قلم خاوندان هم خوښ دي او دا یو ښه اقدام بولي چې اوس کتاب په کور دننه چاپېږي او په ښه کیفیت سره د کتاب مینوالو ته رسېږي. هدایت الله دل وایي چې د په ګډون لسګونه لیکوالان او د ادب مینوال هره ورځ دغه کتاب پلورنځیو ته راځي او د خپلې خوښې کتابونه اخلي. که د ادبیاتو محصل ده، که د اقتصاد محصل ده، که د انجینرۍ محصل ده، موږ په پښتو ژبه کې په دې برخه کې ډېر زیات لاسرسی لرو کتابونو ته او مطالعه کوو. زه خصوصا د یو مطالعې د یو خاوند په حیث باندې زه چې هر وخت کتابونه ګورم نو په پښتو ژبه کې ډېر زیات کتابونه پیدا کېږي. په ننګرهار کې اوس مهال لسګونه خپرندوی ټولنې فعالیت کوي چې پخوا به یې په اونۍ کې په ګڼ شمېر نوي کتابونه بازار ته وړاندې کول. خو د 2020 کال د اګست په نیمایي کې چې پر افغانستان طالبان واکمن شول ورسره د یو شمېر نورو روزګارونو تر څنګ د کتاب بازار هم په ټپه درېدلی دی. اوس مهال دا بازارونه یو ځل بیا توده شوي دي.